بسم الله الرحمن الرحیم. نن د درس موضوع ده چې کمپیوټر کې شعر څنګه ولیکو. کمپیوټر کې چې کله موږ اشعار لیکو نو اشعار مختلف قسمونه مختلف طرز او ډیزاین باندې لیکل کیږي او د هر ډیزاین مختلف خپل طریقه وي. دا مختلفې طریقې اکثر چې څوک شعرونه کمپوز کوي د هغوی لپاره ډیر مشکل وي. د هغوی ډیزاین ورته دونه سخت کاره کیږي تر عادي لیکنې دوی ته شعر لیکنه ډیر ګرانه پریوزي. نو په همدې وجه بعض اوقاتو کې ځینې کمپوزران چې یو چاته شعر لیکي د هغې حق الزحمه هم زیاته غواړي. خو شعر که یو وارې سړی په اصولي طریقه باندې ولیکي او په طریقه یې پوه شي نو بیا شعر لیکل ډېر اسانه ده، هغه هېڅ ستونزمن کار نه ده. زه لاندې ځم همدې صفحه کې یو شعر لیکم. فرض مثال دلته یو خو دا به یاد ساتئ چې کله هم تاسو شعر لیکئ د شعر دغه له اوله به دا په نظر کې نیسئ چې زه دا شعر په څومره سایز کې ولیکم، غټې ولیکم وړوکی ولیکم. د فونټ سایز به تاسو مطرح کوئ. نو یو چاته چې تاسو کار کوئ اول به ورته فرضاً اندازه ځینې واخلئ چې څومره اندازه کې تاسو ته زه شعر ولیکم. نو فرضاً موږ تاسو دلته پښتو کروڑ په نوم باندې دا پښتو نارنج ده. نو رسم الخط به انتخاب کړو چې کوم رسم الخط، فرضاً پښتو کروڑ د دې لپاره ښه رسم الخط ده. نو موږ هغه راخلو، دا پښتو کروڑ هم راواخیستل. او بل سایز 22 ډېر غټ سایز ده، په دې کې څوک کتابونه نشي چاپولی او ډېر غټ پرېوځي. نو شعر چې موږ زیات نه زیات لیکو 1400 1400 1300 1500 په داسې به موږ شعر لیکو. نو اوس موږ دې ځینه اندازه د سایز هم انتخاب کړله او بل فونټ رسم الخط هم انتخاب کړو. دا دوه ډېر مهم کارونه دي. که دا موږ سر کې نه انتخاب کړی بیا پوره کتاب ولیکو، له هغه نه وروسته دا رسم الخط بدلو یا یې سایز بدلو نو هغه بیا موږ ته ډېر ګران پرېوځي. بیا اکثر ټول کتاب کې ډیزاینینګ له سره غواړي نو تکلیف جوړیږي. نو په همدې وجه دا دوه کارونه به موږ مخکې جوړ کړو. دلته مو ولیکل، اوس زه شعر لیکم. فرضاً رحمان هسي بیوقوف سوداګر نه دی. دا اوله مصره پوره شوله. اوس موږ لاندې ځو او یا د دویمه مصره د دې ته مخامخ لیکو او به دغه دوه ترتیبه یي. که لاندې لیکو بیا لږې تېروو مخې خواته او دا بل ترتیب ده. نو انشاءالله ټولو ترتیبونو باندې به یو راسي. اوس دا که زه لاندې ځم د پورته شعر سره برابر نه ده، دا په خپل ځای برابر نشولو، جسټیفای نشو. نو جسټیفای لپاره موږ مخکې یو کمانډ ویلی و، دا کنټرول جې، دا یې شارټکټ ده، کنټرول جې شارټکټ ده، دا مو وهل. نو اوس دا جسټیفای په دې باندې اپلای شوه. د جسټیفای نه وروسته به تاسو شفټ ونیسئ او انټر به ووهئ. چې انټر مو وهل نو دا ګوره سره پورې دا شعر سره برابر کو، اول او اخر د دې شعر برابر شو. اوس زه د دې دویمه مصره لیکم. او دلته اوس بیا شفت انټر به ورته ورکوم. شفت انټر مې ورکړو نو بس دا شعر ولیکل شو. اوس لاندې بل شعر لیکم د دې لاندې. نو دلته فرضاً که فاصله راولي خو یو انټر به ورکړئ، او که فاصله نه راولي همداسې مسلسل پسې لیکنه وکړئ. دلته زه ورته بل شعر لیکم. شعر مې ولیکل، بیا انټر ورته ورکوم. دلته بیا د کرښې اخیر راغی، جسټیفای کوم. جسټیفای کمانډ خو سر کې یو ځل پې اپلای کړی، بیا دوم ځل نه غواړي. نو بیا شفت انټر ورته ورکوم. چې کله شفت انټر ورته ورکوم نو بیا هغه به اخیره پورې دغه. اوس دلته درېیمه مصره لیکو، ساده انټر به ورکړو، بیا به دلته شعر ولیکو. انشاءالله دا طریقه خو به تاسو معلومه شوې. اوس ګوره دلته د رحمان او هسي بیوقوف د هره کلمې منځ کې فاصله ورکړي. فاصله یې ځکه ورکړې ده چې دغه اخیرې سره برابر راولي. اوس دلته ګوره دې ځای نه د اخیرې د ټولو حروفو او کلماتو او دلته سر یو برابر راوستل. نو دا حروف سره یو بل نه لرې کړل. که ته غواړې چې دا خو ښه طریقه نه ده،
بعض اوقاتو کې ځینې خلک داسې یو ډیزاین خوښوي دې ته وایي جسټیفای دا سمپل جسټیفای ده او که ته جسټیفای لو ورته انتخاب کې نو ګوره دا حروف رحمان لفظ سرکش کو هسي یا بیوقوف او سوداګر دا سرکش کو دلته اخیره پوری دا په اصطلاح دا کار خټه کړله کته وایي چې دینم اعلی جسټیفای دا جسټیفای لو یعنی کمزور جسټیفای دا بیا میډیم کې هغه لږ فاصله چې منځ کې موجود وي هغه هم ختم کړلې نو بس تاسو یا غلو نه کار اخیستای شئ یا د میډیم نه یا د دې کې بل هاي جسټیفای ده په دې کې هاي ته ډېر اړتیا پیدا نشي ځکه دا تیار منځ کې خالیګاوي ډېری نه لري د نورو خالیګاو ډکول هغه چندان ګټه یا ښه تمام نشي اوس لاندې طرزم تاسو یاد کړئ زه لاندې د دې نه اوس یو کاپي اخلم چې تر څو تاسو ګورئ همیشه دلته چې موږ شیفټ انټر ورکو دغه انټر هم تابع دی پورته پیراګراف ګرځي او د دې غټه نښه دا د موږ چې کله پیراګراف انتخابو درې کلیک ورکو دا یې سره انتخاب کو زه دا کاپي کوم او دلته دا پیسټ کوم نو اوس موږ سره دلته په صفحه کې درې اشعار رالو دا ګوره دا یو سیده دا سمپل جسټیفای ده دې ځینه دا ساده اولنۍ په انتخاب شوی د دوم باندې پورتنی باندې دا جسټیفای میډیم انتخاب شوی د دریم باندې یا دا به داسې کوشي یو نمبر راشي دلته لو انتخابو او دا جسټیفای میډیم شلو اوس دې کې چې دا د حروفو منځ کې دلته په اولنی کې دا ساده جسټیفای ده نو حروفو کلماتو منځ کې فاصله ورکړې ده په دې دوم کې فاصله ورکړې کمه خو لږه څه نه څه د خطونو سره کش کړي دي هغه حروف چې هغه خپل منځ کې سره کشیږي لکه انسانیت سین سیده سین داسې حرف چې هغه مخ کې کشیدای شي یا نون کشیدای شي یا ی کشیدای شي څه نو دا کوم حروف چې قابل دي کشیدا او هغه سره کش کړي خو بیا هم لږ فاصله پرې کېده او کته وایي چې دا فاصله دې نه راته راکوي کله ناکله موږ دا لږ فاصله راته ډېره قیمتي پریوزي نو په هغه وخت کې بیا دا فاصله ختمه نو بیا د دې نه ولر شو جسټیفای میډیم به انتخاب کو یا های به انتخاب کو نو په های کې به بيخي دا فاصله لمن دوړي نو دا درې قسمونه شو چې کوم یو تاسو خپلو هغه اشعارو کې اپلای کې لسره به دا مد نظر نسی اخیره پورې به دا راځي اوس بل خبره دا موږ بعد اوقاتو کې دا شعر سیده دا لکتیرو به فرض موږ مخکې تر دې شعر مخکې دلته موږ د دې شعر لپاره مقدمه لیکل دلته وینټر ورکوم د دې شعر لپاره فرض ما څه مقدمه ورکړې ده د بلاندې ناس زر لیکنه را کافي کوم څه ده فرض دا ما د شعر لپاره مقدمه ورکړې ده نو دلته فرض بعد اوقاتو کې یو شعر لیکل کیږي دلته به مقدمه راولو دا د شعر مقدمه شو لاندې شعر راغی دا شعر سره پوری بیا په داسې صورت کې خوان نه کوي نو موږ دا ډبل کلیک کوو دلته انډنت سیده د الف انډنت دا لږ مخکې بیا دا شعر دې طرف نه تقریبا نیم انچ مخکې کو د شپږو پوری نیم انچ او لږ په باندې نیم انچ یعنی په کم یو انچ مخکې شو نو اخر تر سر طرف نه بوم هم داسې په باندې یو انچ دغه مخې ته بوزي تر دې پورې نو دا اوس شعر لدین ورسته دا فرضاً مقدمه شو یا تفصیل شو دا شعر شو شعر نو ورسته دلته موږ بیا هم داسې لیکنه راوړو لکه پاس څنګه راوړله نو بیا دلته وینټر ورته ورکوو او دا شاته سره خط دلته هغه کاپي کوو نو دا پورتم شعر راغی لیکنه رااله لاندې لیکنه رااله منځ کې شعر راغی او شعر په دې طریقه باندې لیکل کیږي که تاسو منځ کې خو طبعا کلم چې کله موږ د موضوع په منځ شعر په دغه په منځ کې راوړو طبعا دغه موازنه به داسې ساتو چې هغه فکس دی د پاڼې په منځ کې راشي نو دا چپ طرف ته موږ کله لري په دې سترګې ولګيږي نو یو څوک پیدا شي چې دا شعر ده بل دا دلته لک فاصله رااله استاد سوال وکړي چې دا فاصله خو موږ نه د پکار دا که هر شعر نو وروسته دومره فاصله وغواړي نو دا ډېر غټ تکلیف ده مدا به څنګه کو د دې لپاره ګوره دا فاصله چې دوی کدا فاصله د ختمه کوم دا جسټیفای باندې اثر کوي ما تاسو ویل چې دا تابع دي د مخکینی پیراګراف ده نو کدا زه ګوره ختم کوم چې الته جسټیفای ختم کړله دا جسټیفای نو بیا زه شیفټ انټر وهم چې تاسو جسټیفای بیا راځي نو تاسو پښتنه وکړئ دا فاصله څنګه ختمه کو د دې فاصله د ختمېدو لپاره د دې فونټ سایز 14 ده اوس موږ د دې په ځای باندې دا 14 په ځای دلته یو ورته ولیکو یو درجه فونټ دلته راته راکې نو یو درجه څنګه ورکړه د دې دلته لکه ګورس پیراګراف
درې واره کلیک کوم دا ځای لږ سلیکټ کوي سلیکشن لمنځه نه ولاړ یا په اصطلاح د انټر ختم نه کو صرف د انټر سایز وړوکی کو انټر سایز یو ته ولاړ نو دلته فاصله ختم شو موږ کوم مطلب ولغه حاصل شول نو دا د شعر د لیکنې طریقه ده نو دا ډیره ښه طریقه ده همداسې اوس په دې شعر پسې کته مخکې روانې په دې شعر پسې بل شعر لیکې نو بس دلته شیفت انټر ورته ورکوه او بیا شعر لیکه نو دا ډیر اسانه شول تر عادي لیکنې تاسو ته اسانه شو بس داسې شعر لیکه لاندې ځای او دلته دا بس ورته په اصطلاح د لیکنې په منځ کې ده بیا موږ تاسو دلته بیا هم داسې لیکنه دلته بل شعر لیکو دی نو وروسته هماغه ترتیب چې پورته څنګه ولیکل هغه به لیکو او که تاسو وایئ چې یاره د پورته خو موږ ډېر تکلیف وکړل همدومره تکلیف چې دلته کاږم دا به موږ ډېر وخت را ضایع کړي نو دې لپاره بیا ښه طریقه دا ده دا شعر ټول سلیکټ کړئ دا به را کاپي کړئ او لاندې به یې پیسټ کړئ لاندې چې کله پیسټ کړلو نو هماغه پورته نه شعر دلته راغی تاسو هغه شعر بدل کړئ ځکه هغه شعر ستاسو نه ده پکار نو دلته به دا داسې انتخاب کړئ د دې په ځای به تاسو بل شعر ولیکئ نو لاندې به خانه به انتخاب کړئ نو په دې ترتیب اوس خلک دغه اشعار جوړوي دومره ډیزاین ورته ورکوي هغسې په یو شعر په 2-3 ساعتو کې لیک موږ تاسو په اصولي طریقې سره هغه شعر په 2-3 دقیقو کې زیات نه زیات 10 دقیقو کې لیکلی شم نو دغه شعر ولو چې کله د متن د عبارت په منځ کې راشي موږ پورته او ښکته عادي نثر لیکلی منځ کې شعر راوړل غواړو هغه په دې ترتیب باندې موږ راوړای شو او استفاده ترې کولی شو دا یو قسم د شعر ده بل قسم د شعر داسې دغه کېږي موږ تاسو کله دا شعر یې خو تیر و بیر وي تیر و بیر داسې ناول دوه دغسې د شعرونه چې دي دا ښي طرف ته او دا نور دوه چپ طرف ته نو هغې لپاره هم اسانه طریقه دا ده دا انتخاب هم کړل چې کله دا انتخاب کړل دا به اخر طرف نه دغه کرسر به داسې راولو دا 5 پورې فرضاً دومره اندازه هم وکړو بیا به دا دوم شعر انتخاب کوم دا به د سر طرف نه داسې بوزو فرضاً څومره اندازه چې ما هغه شاته کړی و دا به مخې ته کړو نو اوس کله ناکله داسې اشعار هم موږ لیکو دلته بیا هماغه سوال کېږي دلته دا فاصله زموږ نه ده پکار د دې کنټرول بریکټ شارټکټ ده د دې د فونټ سایز به کم کړو لاندې کرښه به پورته وخیږي نو په دې ترتیب باندې موږ شعر لیکلی شو بیا دا هم انتخاب کړو لاندې نور داسې اشعار لیکو دا به کاپي کو او دلته به پیسټ کو دلته دا دی نو بس همدغه شعر جوړ شو دلته یو اضافي خط راغلی ده کنټرول بریکټ فونټ سایز وړوکی کو نو په دې ترتیب باندې موږ اشعار لیکلی شو دلته دا پورته د شعر لپاره فرضاً موږ لیکو شعر یا قطعه ورته لیکو یا څه لفظ ورته لیکو عنوان لیکو ورته فرضاً دلته عنوان ورته موږ لیکو انسانیت دا به داسې کرسر کنټرول ای په توسط یا لدیزې دا راولو منځ ته به یې راولو د دې فونټ ورته بدل کړو دا به د دې شعر لپاره عنوان شي نو دا عنوان شلو او دا به لږ غټ کړو لاندې شعر راغی نو په دې ترتیب باندې بس که تاسو همدغه شعر نور په کار ولو لاندې به دا به داسې کاپي کړئ او بس بیا به دا شعر صرف شعر به انتخابوئ نوی شعر به یې په سر باندې لیکئ لکه اوس تاسو دغه شعر انسانیت د دې په ځای بل شعر هم په کار ده به دا هم انتخاب کړ د دې په ځای چې تاسو بل شعر لیکئ فرضاً دا یو دا تکرار دا دوم به زه بدل کړم د اخره پورې مې انتخاب کړم بل شعر قناعت مې تر خرقې لاندې اطلس دی حمد الرحمن بابا شعر دی پټ ده درست جهان بادشاه ظاهر ګدایم دا نو اوس هغه زوړ شعر مې ختم کړ له پاسه مې نوی شعر پرې ولیکل نو په دې ترتیب باندې موږ ډېر زیات په چټکۍ سره شعر لیکلی شو حتی تر عادي عبارت نثر چې موږ لیکو هغې نه په دې ترتیب باندې موږ ښه شعر لیکلی شو او زر یې لیکلی شو نو دا دوم قسم د شعر شلو یو خو عادي شعر ولو سر په سر باندې راځي بیا دا تیر و بیر اشعار راغلو دا دغه شلو دوم قسم شلو دریم قسم دا اوس موږ هماغه شعر لیکلی عاشقي د زړه د درد شي پیدا درد د زړه د دې لارې رهنما مشرکانو به رسول لیدو په سترګو درد یې نه و ورته کړلی ادا
صدق ولید رسول د زړه پسترګو د امت کې شو د سر د اتقیا. نو دا مغه ترتیب باندې موږ مخکې ځو او شعر لیکو. ان شاء الله دا ترتیب په تاسو یاد کړی دی، یاد شوی به درته. دریم دا د لاندې ما مثال راوړی. دریم موږ دا اوس کوم ترتیب موږ په کو دا خو عادي په څه کې مقعدي صفحه کې موږ ټیبل کې هم دا شعر لیکلای شو. ټیبل کې څنګه لیکو؟ دلته موږ ټیبل راوونو. ټیبل کې یو قسم شعر فرضاً درې خانې راوسته، درې. او موږ مصنوي لیکو. مصنوي هغه اشعار ته وایي چې کی طرف اول او اخر د دوه شعرونو سره برابر دي، دوم د بل شعر بیا بل موضوع اخر کې بل حرف راغلی. یعنی ضرور نه ده په عام اشعارو کې د ټول شعر قافیه یو راځي، اخر کې اول کې به راغلی ټول اخر پورې به اشعار به راځي. او مصنوي کې بیا دا قاعده نه. نو مصنوي موږ دا دلته د منځ طرف ته د کرخه کشو. دا دلته کشو. دا به منځ فاصل حد فاصل راشي. حد فاصل چې راغی دلته موږ اوس شعر لیکو او دلته بیا موږ لیکم رحمان. دا شعر مې ولیکل. اوس دلته هغه شیفت انټر به ورکوو. شیفت انټر به ورته ورکو. دا جسټیفای شوی نه ده. یو ځل به کنټرول جی وهو چې دا جسټیفای شي. دا جسټیفای شول او شعر ګوره په خپل خانه کې اول او اخیره پورې برابر راغی. بیا د دې دوه دغه ته زو خانې ته زو. دلته بیا لیکو دلته کنټرول جی به یو ځل وهم بیا به شیفت انټر ورته ورکو. نو دا دوم شعر شول. په همدې ترتیب باندې اوس ځم د دې دوه بیا نور اشعار دی په سلیکم تر دې لاندې بس دا سلیکم شیفت انټر ورته ورکوم. داسې دا او د دې دوه مصرع بیا د مقابل لوري ته راځي. دلته باغ لیکو داسې بیا شیفت انټر ورته ورکوم. په دې ترتیب باندې موږ شعر لیکو او بس مخکې ځو. کدلته دته مصنوي ویل کیږي. که اوس دلته مصنوي عام اشعار هم داسې لیکلای شو کوم غواړو چې ځای کم واخلي. خو یو خبر یاد ساتي، یو A4 سایز ده یا یو A4 هاف سایز ده. موږ تاسو مخکې ویلو A4 هاف سایز وړوکی یو. موږ تاسو A4 هاف سایز کې دا لیکنه کوو نو A4 هاف سایز کې بیا نه ځایږي. بیا دغه طرز د شعر چې د A4 هاف کې ډېر مشکله دا وته د رسم خط سایز ډېر وړوکی ساتي. او په A4 کې پوره A4 کې بیا دا سایز یا A4 هاف نه چې لږ غټ وي بیا دا سایز ښه لیکل کېږي او ښه استفاده ترې کېدای شي. دا دریم قسم د شعر لیکنه وه. دلته بیا دا فاصله راله، دا خط لږ لاندې. دلته که راشم خیر دی. بل تاسو ته به دا سوال پیدا کېږي دا چوکاټ خو زموږ نه ده په کار. نو که په کار مو خو رایولې او کم نه مو په کار. دا موږ تاسو مخکې ویلي چوکاټ پوره درس مو ویلی و. دلته بارډر ده، دلته ورته وایي نو بارډر. البارډر مکمل ختم کړئ. پیکه خطونه دي دلته. که تاسو غواړئ دا پیکه خطونه هم ختم کړئ نو دې ته موږ تاسو ویلو چې دې ته ګراف ویل کېږي. بیا هغه لی آوټ ته ځو او دلته ویو ګریډ لاین ده. دا دې ته ګریډ لاین ورته ویل کېږي. ګریډ لاین هم ختم کړه. اوس دا حقیقت کې په جدول کې لیکل شوی ده، ټیبل کې لیکل شوی ده. خو ټیبل بیخي ښکاره کېږي نه. که زه دې خوا کلیک کوم او څوک یا دا پرنټ د دې ووځي نو بیخي څوک پوهېږي هم نه چې دا په ټیبل کې لیکل شوی ده. به هر تقدیر زه بیا دلته کلیک کوم او د دې دا ګراف راولم چې کم از کم دا ګریډ لاین موږ ته ښکاره شي. دا موږ تاسو او بلکې دې ته به خطونه ورته ورکړو او خو تاسو پوه شئ انشاءالله چې دا څنګه ختمیږي. په هغې طریقه خو تاسو پوه شئ. نو دلته زه دا بارډر زه بیا ورته خطونه ورته ورکوم چې دې ته خط ورکړ چې ښکاره شي. همداسې دا اوس د دې خط عنوان د فرضاً دا دواړه خطونه به داسې سره یو کو او په دې کې به د دې هیډینګ ولیکو، عنوان به یې ولیکو. دلته به لاړ شو لی آوټ ته. د دې دواړو خانونه به یوه خانه جوړه کړو، میرج سیل. دا سیل دا یو سیل هم ترې جوړ کړو. اوس به دلته ولیکو فرضاً موږ دا مصنوي ده، مصنوي ده یا عقاید ده یا بل څه دغه ده. نو دا عنوان هم دلته ورته ولیکل او دا عنوان کلیک تاسو غټوئ دا عنوان شلو. دلته اوس شعر روان ده، دلته شعر روان ده او مخکې دلته دا شعر ختم شو. دې نه وروسته بل شعر زه راولم. دلته تاسو ټیپ بټن ووهئ. ټیپ بټن چې ووهئ
ټیپ بټن چې تاسو څنګه وواله نو دلته بل دغه راغی بل خانه رااله اوس دا دې کې تاسو بل شیر شروع کړئ یو بل ما ټیپ ورته ورکوم او دلته دا مال چپ طرف نه انتخاب کړی دا که تاسو اول نه باید دا مد نظر ونیول چې دا ټیبل ښي طرف نه انتخاب شي ځکه دا کرسر چپت لوري ته روان ده له چپې نه ښي لوري ته روان ده دلته اوس دا تمام دا یو عنوان ده دا عنوان ختم شو لاندې بل عنوان راځي نو دا به موږ دغه کومر سیل به ورته وایو او لاندې به ورته ولیکو دې ته به عنوان ورته وکړو فرضاً لاندې موږ د عقاید او موضوع ده لاندې موږ ورته وایو چې د عقاید دا عنوان شلو او د عقاید په اړوند دلته اشعار د فرضاً لیکل شوي دي لکه اوس زه دلته لیکم بندوای ابتدا کې دلته بیا اوس اخیره پوری په کار د چې ورسیږي د خانه ټوله ډکه کې شیفټ انټر ورته ورکو اخیره پوری ورسېد او موږ تاسو مخکې ویلو چې دا فاصله ورکړه او دا جسټیفای په اصطلاح نارمل جسټیفای د زد از نو ټایم جسټیفای لو یا میډم انتخابو هغه سره کش کړل حروف کدوم دې بندوای ابتدا کې د توحید پښتو وینا کې دلته شیفټ انټر ورته ورکوم او بیا هم دلته جسټیفای میډیم انتخابوم بس همدا چې دا یو ځل انتخاب شو دین وروسته زموږ د دې بل مصرع لیکم رب مو یو دی بلا شک دلته انټر شیفټ انټر ورته ورکوم کدا چې اوس تاسو غواړئ لاندې د یو طرف یو ځل ولیکئ هم کولای شي او کوم مقابل لوري ته ځي دا بل مصرع لیکئ د یووالی په حق دلته شیفټ انټر ورته ورکوم نو په دې ترتیب باندې تاسو اشعار لیکلای شئ مصنوعي قسمه اشعار لیکلای شئ او دلته د ترتیب ده ما تاسو ویلو سایز او رسم الخط به تاسو شروع کې انتخابوي نه لاغنه وروسته بیا تاسو مشکل سره نه مخ کیږي په دې ترتیب تاسو زه چې څومره لیکي او بل دا د کله نا کله چې داسې جدول ډیر غټي فرضاً 3 صفحې په یو جدول کې مسلسل ولیکل دې لپاره چې مشکل ورکوي کله نا کله بیا بدلته یو انټرول کې لیک فاصله به پیدا کړي دلته بل سره بل جدول جوړ کړي بیا په هغه جدول کې شیرونه لیکي یا به د مخکینی جدول نه دوه نظر را کاپی کړي چې عنوان هم راشي لاندې مو اشعار هم راشي دا ورا کاپی کو لاندې به دلته پیسټ کو هغه چې پیسټ کو هغه نه موږ استفاده کول دلته حد فاصل راغی دې فائدہ دا سو پورته جدول لاندې جدول سره خطه شولو نو کله کله داسې چې جدول کې څه مسله راځي لاندې لکه څنګه چې خلک فرش اچوي یا منځ کې شیشه ورته ورکي هغه حد فاصل راولي نو کله یو خانه د سیمټو درس کوي بل خانه ته سرایت نه کوي دا چې کله د یو شیر کې ستونزه جوړیږي او شیر دروند غونډه شي کمپیوټر هغه اړولو کې مشکل لري نو تاسو کولای شئ یو شیر کې بیا مشکل هم نه جوړوي تاسو په دوه اشعار یا په دوه جدولونو کار کړئ دا د جدول درېمه طریقه شو او کڅلم بل دا اوس موږ دلته یو کتاب لیکلی ده نو هغه فونټ موږ وړوکی ساتلی ده دا شعر ده همداسې مصنوعي پاس عنوان راغلی منځ کې دونه دا فاصله ده لږ فاصله مور کړې ده او نور مخامخ سره تللي دي او دا بارډر خطونه هم ختم شوي دي دا په پرنټ کې نه راځي صرف دا ګریډ لاین ښکاره کېږي نو په دې ترتیب تاسو بیا شعر لیکلی شئ یو بل ترتیب د شعر د څلورم د اشعارو بیا ستاسو خپله کله نا کله موږ دوه مصري لیکو دواړه سره لکه زه دلته بیا جدول راولم جدول دا دوه خانې راوستلې دلته دا یو خان یا په دې باندې دلته زه بیا هم دغه شعر لیکم دلته دا شعر مو لیکل شیفټ انټر ورته ورکوو شیفټ کنټرول جی نه ده وهلی دا کنټرول جی او دا جسټیفای شو اول مصرع دې دوه مصرع دلته لیکو
بیا دلته کنټرول جیب ووهو جسټیفای شیفټ انټر ورته ورکړو موازنه برابره شه. د دې شعر به تاسو وایئ دا کوم قسم شعر دی؟ دغه شعر د په اصطلاح موږ تاسو تیر و بیر شعر لیکو هغې لپاره. اوس دا خط به داسې هغه یو خانم سلیکټ کړي دا به لږ مخکې بوزو، دا دوم شعر به انتخاب کو دا به لږ شاته بوزو داسې تر دومره دې اندازې پورې. نو دا دغه اشعار دی. دا شعر چې کله ولیکل اوس بس لاندې زو اوس یو دغه خبره دلته دغه فاصله چې موږ دلته ورکړې دا فاصله بیا به تاسو سوال وکړئ چې یاره دا فاصله خو بې ضرورته راغله دې ته اړتیا نه لیدله کېږي. بیا کنټرول او چپ طرف بریکټ به وهئ دا فاصله به فونټ سایز به وړوکی شي. دلته ولې فونټ سایز وړوکی کوئ نو دا عادي شعر راغی. اوس چې تاسو یو ځل دا شعر ولیکل بیا دوم ځل لیکلو ته ضرورت نشته، دا تاسو کاپي کړئ او دلته دا شعر پیسټ کړئ. دا بس ښه ډېر اشعار دلته رالو. اوس تقریبا دا د یو صفحه یوه نیمه صفحه اشعار راغلو. دا ما پیسټ په توسط باندې کړ. دا اوس دوم ځل لپاره دا اوله مصرف صحیح دا تکرار راغلی بس بیا به موږ دا انتخابوو داسې تر دیزې پورې داسې انتخاب کړ هغې په ځای به نوی شعر لیکو. دا بیا به دا دومه خانه به انتخاب کوم د هغې په ځای به داسې موږ بیا نوی شعر لیکو همدې ته. نو دا ډېره ښه طریقه ده. په دې ترتیب باندې موږ ډېر داسې چټک او زر شعر لیکلی شولو او دغه تیر و بیر اشعار دي. نو په دې ترتیب باندې موږ اشعار لیکلی شو او نور به انشاءالله دې کې تاسو هم پریکټس وکړئ او تاسو خپله هغه د جدول طریقه مو هم یاده کړله او د عادي په صفحه کې لیکلو طریقه مو هم یاده کړله لکه څنګه عادي لیکل کېږي. په هغې کې بیا سر په سر اشعار څنګه لیکل کېږي څنګ په څنګ لیکل کېږي که نه تیر و بیر دا ټول اشعارو مختلفې طریقې بیا یاده کړل. تقریبا غالبا 15 یا شپږ طریقې به شوي. نو دې باندې پریکټس وکړئ او چې یو ځل سړي ذهن خلاص شي بیا په خپل هم کار کولی شي بیا دومره مشکل نه وي. انشاءالله نور وخت هم په ختمېدو ده او بس په لوی الله هم سپارو او سبا به انشاءالله بیا همداسې عملا بله موضوع کې کار کوو. نن خو کسان کم راغلي وو الله دې وکړي سبا ته کسان سره زیات شي او لږ توجه باعث وګرځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.